Bismillahirrahmanirrahim. نن زموږ درس یې چپټر نمبر 3 ټایم ویلیو اف منی او پرابلم نمبر 14 مونږ ته وایي چې مونږ سره تاسو کوي د لون امورټایزیشن ان سکیجول جوړ کړئ د خرچې د ترتیب کوم جدول دی هغه برابر کړئ یعنی مونږ سره قرض څومره دی په هغې څومره انټرسټ راغلی دی د هغې پرنسپل اماونټ څومره دی او څومره په هغې کې انسټالمنټ ایکول انسټالمنټ شوی دی یا په ایکول انویسټمنټ چې کله موږ انسټالمنټ کوو قرض باندې په هغې کې څومره انټرسټ دی څومره پرنسپل اماونټ دی او ټوټل اماونټ څومره دی چې لون ټوټل اماونټ څومره دی او د هغې باندې څومره انټرسټ راغلی دی نو دغه جدول ته څه ویل کېږي لون امورټایزیشن سکیجول ویل کېږي چې وروسته موږ پرې کار کوو نو داسې به ښه پوهېږئ موږ ته وایي چې یو $8000 موږ قرض اخیستی دی او د $8000 به موږ په 36 میاشتو کې څه کوو واپس کوو او په دې باندې موږ نه 1% سود اخیستل کېږي انټرسټ اخیستل کېږي نو وایي هره میاشت موږ څومره پیسې ورکړو تر څو 36 میاشتو کې د $8000 داسې حال کې چې په دې باندې 1% سود ورکړل کېږي او دا خلاص شي نو موږ سره بي جز هم شته چې په هغې کې وایي چې 25 کاله لپاره موږ څه وکړل $1,40,000 قرض مو واخیسته او دا 25 کاله کې چې په دې باندې 10% سود هم ورکول کېږي دا کېږي نه هر کال به موږ دې ته څومره روپۍ ورکوو تر څو 10 کاله بعد دا روپۍ خلاص شي او په دې چې کوم سود ورکول کېږي هغه هم خلاص شي اول موږ ایجز ته راځو چې دا موږ سره څه شی دی اورډینري کیس انویټي کیس دی نو په انویټي کیس کې موږ سره پریزنټ ویلیو معلومه ده چې موږ 8000 قرض اخیستی دی یعنې اوس موږ 8000 روپۍ دی دا به د 36 میاشتو لپاره څه کېږي ادا کېږي یعنې په 36 میاشتو کې به دا څه کېږي دا به خلاصېږي ورکول کېږي به او 1% سود په دې باندې دی چې ار نامعلوم دی چې هره میاشت موږ باید 100 روپۍ ورکړو تر څو دا قرض خلاص شي نه پي وي پرنټ قرض چې موږ سره دی هغه 8000 دی ار نامعلوم 1 تقسیم بر 1 جمع 0.01 توان د ان چې هغه موږ سره 36 پیریډ اف ټایم یا پیریډ اف منث دی تقسیم بر آی چې هغه موږ سره 0.01 یعنې انټرسټ موږ سره دا دی کله چې موږ قیمتونه وضع کړو په فورموله کې او دا ساده کړو نو موږ د قیمت چې دی هغه راځي ار موږ سره 8000 مساوي کېږي ار تقسیم بر 1 منفي ضرب 1 منفي 1 تقسیم بر 1 جمع 0.01 توان د 36 تقسیم بر 0.01 دا چې کله موږ ساده کړو دا قوس د دې قیمت موږ سره 10.10 راځي 9000 مساوي کېږي ار ضرب 10.10 څرنګه چې 10.10 د ضرب په حالت کې ار سره دا چې کله د مساوات بل طرف ته واړو نن ته به د تقسیم په حالت کې شي یا دا چې 10.10 دواړه خواوې په دې کې ضربوو نو دلته به دا ختم شي ځکه چې موږ ار پیدا کړو ار باید ځان نه شي او بیا به 8000 په 10.10 تقسیم شي دواړه تاسو کولی شئ نو موږ سره د ار قیمت راشي 215.1 مقصد دا شو چې موږ $8000 قرض واخلو او شپږ میاشتې هغې کې $215.1 ورکړو نو دا به څه وکړي 36 میاشتې بعد به خلاص شي چې 1% سود پرې هم جمع شي نو موږ اوس د دې هغه جدول چې دی هغه برابرو نو د پرابلم نمبر 14 کې موږ سره امورټایزیشن ټیبل دی چې اول موږ سره انسټالمنټ دی بیا پرنسپل اماونټ دی او انټرسټ دی سود ان ټوټل اماونټ د هغې ټول قرض چې کوم اماونټ دی ټوټل قرض چې موږ سره 80000 دی موږ ته وایي چې تاسو اول څوک د انټرسټ معلوم کړي چې د 80000 انټرسټ موږ سره 1% دی چې د 1% یې راوباسو موږ سره 80 کېږي بیا موږ د 80 راواخلو د انسټالمنټ نه به منفي کړو چې انسټالمنټ موږ سره 215.1 هر میاشت موږ دومره پیسې جمع کوو په دومره پیسو کې موږ سره 80% سود دی دا چې تی وباسو موږ سره بیا 115 دی 80 چې دی انټرسټ موږ د انسټالمنټ نه وباسو موږ د پرنسپل اماونټ لاس سره دی چې هغه 115.1 دی د دې مقصد دا دی چې موږ سره کم پیمنټ هر میاشت کوو د قرض ادا کوو 215.1 دا زموږ هر میاشت پیمنټ کېږي ادایي کېږي دغه ته قرضداري ته نو په دې کې موږ سره 115.1 هغه د 8000 چې کوم پرنسپل اماونټ دی دومره دی په هر قسط کې او په دې کې 80% موږ دې ته سود ورکوو نو انسټالمنټ چې دی دا موږ سره د سود 80 او د پرنسپل اماونټ 115.1 دا د هغې څه دی جمع ده بیا موږ څه کوو د انسټالمنټ نه سمپل اماونټ چې دی پرنسپل اماونټ منفي کوو چې موږ سره 215.1 منفي 115.1
دا چې کله موږ منفي کړو نو موږ ته بیا ټوټل اماونټ کې په دویم کال کې 57,814.28 راځي. بیا د 5814.28 1% سود وباسو چې دا موږ سره په نیکسټ کال کې انټرست 28.14 راځي. بیا موږ 28.14 د انسټالمنټ نه منفي کوو، یعنې 265.1 منفي 28.14 موږ سره په پرنسپل اماونټ څو راشي 108.55. یعنې په دویم انسټالمنټ کې موږ سره 108.55 چې دا زموږ پرنسپل اماونټ نه ورکړی شو او 28.14 په دې باندې انټرست ورکړی شو. بیا موږ دغه انسټالمنټ نه 265.1 نه پرنسپل اماونټ 108.55 منفي کوو چې موږ سره بیا د دریم کال ټوټل اماونټ چې پاتې کېږي هغه 88,600.1 ډالر دي. بیا موږ د دې 88,600.1% وباسو چې دا موږ سره د دې انټرست دی هغه موږ سره 6.1 راځي. بیا موږ دا چې د انټرست د انسټالمنټ نه منفي کوو چې دا موږ سره 109.4 راشي. بیا دا موږ راواخلو پرنسپل اماونټ د انټرست انسټالمنټ نه منفي کړو نو موږ سره به څلورم کال لپاره چې کوم ټوټل قرض پاتې کېږي هغه به 4,400.8 تر د اخر کاله پورې 14 میاشتو پورې به موږ څه کوو، دا همدغه ترتیب مخ په وړاندې بوځو او د ټوټل چې کوم قرض پاتې دی د هر کال هغې نه موږ سود راوباسو انټرست به د انسټالمنټ نه منفي کېږي. بیا پرنسپل اماونټ راځي، پرنسپل اماونټ بیا د انسټالمنټ نه منفي کېږي. د راتلونکي کال باقي قرض چې دی هغه به موږ ترلاسه راځي چې په آخر کال کې موږ سره ټوټل اماونټ قرض چې دی هغه به 0 شي او انسټالمنټ کې به موږ سره پرنسپل اماونټ پلس انټرست چې دی دا ولیکل شي یا به پیمنټ دغې وشي. د دې سوال چې دی بل جز موږ ته راکړل شوی دی چې هغې کې وایي چې د 25 کال لپاره موږ 1,80,000 چې قرض کړی دی، قرض اخیستی دی، مارګیج لون هم اخیستی دی. مارګیج لون مطلب دې ته ویل کېږي چې داسې یو شی اجاره کړئ. نو تاسو 1,40,000 اخیستي دي د 25 کال لپاره. دا به تاسو 25 کال هر کال کې څه کوئ په مساوي اندازه پیسې ورکوئ او په هغې باندې 1,40,000 باندې 10% سود هم دی. نو تاسو ته وایي چې هر کال موږ څومره روپۍ ورکړو. تاسو 25 کالو کې دا 1,40,000 ختمې شي، یعنې ایکول اماونټ انسټالمنټ وشي. هر کال یعنې ټولو کلونو کې یو شان پیسې ورکړو، 25 کالو کې هر کال یو شان پیسې چې دي هغه ورکړی شي او 1,40,000 سره د 10% سود چې دی هغه 25 کاله بعد خلاص شي. نو په دې کې موږ سره نمبر اف ایرس دی 25 دی ان او پریزنټ ویلیو چې د موږ سره 1,40,000 ده او آی موږ سره 10% دی. آر نامعلوم دی. جس ته په کتو تاسو څو کې پی وی مساوي کېږي آر ضربې 1 - 1 جمع آی په توان د n تقسیم بر آی فورمول کې واچوئ، دا وضع کوي او آر پیدا کوي. کله چې آر پیدا کو د دې فورمول په اساس دلته موږ سره پی وی 8,000 تاسو به څه وکړئ 1,40,000 ولیکئ. ان موږ سره شپږ دی تاسو په ان موږ 25 کاله ولیکئ. آی هلته دلته 1% دی تاسو به 10% ولیکئ 0.10 به کوئ. آر نامعلوم دی هماغه فورمول دی پی وی په ځای تاسو 1,40,000 استعمال کړئ. آر ضربې 1 - 1 تقسیم بر 1 جمع 0.10 به کوئ او شپږ دی په ځای تاسو 25 کوئ تقسیم بر آی به 0.10 شي. 1% په ځای به 10 کوئ، د شپږ دی په ځای 25 استعمال کوئ او د 8,000 په ځای به 1,40,000. کله چې تاسو دا قیمتونه وضع کړئ تاسو ته به هر قیمت درشي. بیا به تاسو وکئ جدول ته به لاړ شئ. په جدول کې به انسټالمنټ چې څو راغلي هغه ولیکئ، ټوټل اماونټ کې به 1,40,000 ولیکئ او بیا به د 1,40,000 10% وباسي. تاسو به انټرست راشي، انټرست به بیا د انسټالمنټ نه منفي کړي، پرنسپل اماونټ به راشي ورته او پرنسپل اماونټ به بیا د انسټالمنټ نه منفي شي. د راتلونکي کال باقي چې کوم قرض دی هغه به تاسو راځي. بیا به د هغې چې تاسو انټرست وباسئ او انټرست چې دی هغه به انټرست لاندې ولیکئ. بیا به انټرست راواخلئ انسټالمنټ نه به منفي کړي او د انسټالمنټ نه بعد چې دی تاسو ته پرنسپل اماونټ راځي. بیا پرنسپل اماونټ چې کوم دی هغه د انسټالمنټ نه منفي کړي. د راتلونکي دریم کال باقي قرض چې کوم دی هغه راځي. دې ترتیب سره تاسو تر 25 کاله پورې څه وکئ دغه د پروسو مخ په وړاندې بوځئ. تاسو په اخره کې ټوټل اماونټ 0 شي.
نو دا تاسو لپاره کورنۍ وظیفه شوه. تاسو په دې باندې عملي کار وکړئ تر څو ښه پوه شئ. د مشکل د حلولو لپاره څه وکړئ، تاسو اول مثال چې کوم تاسو حلوئ حل شوي هغې باندې ښه پریکټس وکړئ، سکرین شاټ ډیټا واخلئ. بعد د هغې نه د کورنۍ وظیفه چې ده هغه تاسو ورته مثال خبره موږ سره د A جز کې چې کوم مثال حل شوی دی دا په B جز کې هم راغلی دی، خو صرف تاسو ویلیو چې دی هغه بدل کړئ او دې نه سکرین شاټ واخلئ یا ولیکئ، بیا هغې ته ګورئ او ویلیوګانې پکې وضع کړئ. نو تاسو ته به انشاءالله قیمت پیدا شي. قیمت چې دی بیا تاسو څه وکړئ د ټیبل جدول کې استعمال کړئ. تاسو ته به ځکه دا پریکټیکل دی، پریکټیکل چې دی دا پریکټس ته ضرورت لري، دا صرف یادول په یادو نه یادېږي نه په کتل. دا به تاسو څه کوئ په دې باندې به سوالونه حلوئ، پریکټس به کوئ، تاسو بیا ښه پوه شئ. او انشاءالله د سر نه چې کوم مثال دی اول نمبر پرابلم نمبر 1 تاسو صحیح وګورئ، نو انشاءالله دا ټول د مشکل د اسانېږي. بیا چې کوم نوی مثال راځي لکه دلته چې کوم ټیبل د لون دپاره دی دا چې تاسو یو جز کې صحیح حل کړئ، د دویم ته چې راځئ ځان پوهېږي دویم کولی شي په خپله حل کړئ، تاسو کومک کوي. کوشش وکړئ که دا چینل تاسو سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ، خپل یې وګورئ، ملګرو سره یې شیر کړئ، آیکن بټن چې د هغه هم دباو کړئ. او کوم ځای کې کوم نیمګړتیاوې وي زموږ لخوا تاسو هغه موږ ته په ګوته کړئ، کمنټ کې راته ولیکئ. او تاسو سره کوم نظریې وي کوم معلومات وي موږ سره شریک کړئ، انشاءالله موږ به هغه هم په لیکچر کې څه کړو ځای په ځای کړو تر څو ښه نه ښه لیکچر برابر کړو. او دا چې موږ اوس تر زر لګیا یو چې دا کار مخ په وړاندې بوځو، موږ سره وخت هم کم دی او زموږ د پوهنتون چټیانې دي، موږ چې د میاشت دوه کې دغه پریکټس یې وکړو او پلی لیسټ برابر وکړو. انشاءالله راتلونکي کې فاینانشل اکاؤنټ دی، کاسټ اکاؤنټ دی، ایډواس اکاؤنټ دی، سټیټسټکس دی، فاینانس مربوط چې انشاءالله څومره مضامین دي تر دې ته موږ ویلي دي، په هغې کې به موږ څه کوو لیکچر یې به ګورو، په هغې باندې به کار کوو، بعد د هغې نه به یو خپل هم لیکچر جوړوو، تاسو سره به یې شریکوو. نو کوم ځای کې نیمګړتیاوې وي د هغې بخښنه غواړو. او زه هم ستاسو په شان محصل یم، نو حتما انسان نه مشکل کېږي او دا کار زموږ اول ځل دی، نو حتما نیمګړتیاوې پکې وي، خطاوې پکې وي، بخښنه غواړم او والسلام.